بل صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خبرو کولو ته راته حاضر سولاست. اول خو ډېر ستاسو مینوال دا پوښتي چې تاسو چیرې اوسېږئ، په څه کار او په څه کیسه باندې بوخت یاست؟ مننه پاتون صاحب، خوشحاله یم چې در سره یم. زه تقریبا شاوخوا 6 کاله کېږي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د اوهایو په ایالت کې اوسېږم او دنده مې د اکرون په نوم زموږ یو کوچنی ښار دی. نو په دغه ښار کې د دولتي ښوونځیو د بورډ سره کار کوم. که په حساب په افغانستان کې هغه معادل وګورو نو د پوهنې ریاست یې ګڼلی سو. نو دلته کار کوم د تعلیمي مرستیال په توګه او د هغه ترڅنګ خپلې زده کړې مخ ته بیایم. په ژورنالیزم کې مې ماستري روانه ده. نو تقریبا 1 میاشت وروسته فارغېږم. دا پروګرام نور پر خلاصېدو دی. تقریبا میاشت 2 میاشتې کم 2 کاله مخکې مې دا پروګرام شروع کړی و. نو بس دا دی د خدای په فضل او د ملګرو په دعا مخ پر بشپړېدو دی. نو سر له اوسه دې زموږ د خوا څخه درته مبارک وي. بیا هم مبارکي درته درکړو، دا خو غټه لاسته راوړنه ده. په هر صورت باندې تاسو خوا دی ډېر وخت بهر کې مو تېر کړی دی او مخکې مو هم فعالیتونه لرل. خو زه داسې فکر کوم چې که زه غلط نه یم، په دا وروستیو کې چې کوم د ویډیوګانو کومه لړۍ مې شروع کړې ده، په دې کې تاسو ډېر مطرح سواست. مخکې مو دې شي ته پام نه و، یا که مو کار پکښې کوئ ډېر کمزوری کار مو پکښې کوئ، یا که په بل ډول باندې و، څنګه و؟ زه نه پوهېدم. والله پاڅون صاحب، دغه د یوټیوب چینل تقریبا ما په 2014 کې جوړ کړی دی او میده یو ویډیو شی به مې جوړ کړه. یعنی کار مې پر کوي له ډېره وخت سره زما سره دا فکر راسره و چې یو شی باید وړاندې سي په یوټیوب کې، خصوصا یا د ویډیو په نړۍ کې چې به مو وکتل نو په هندي و، فارسي و، انګلیسي کې خورا پریمانه شیان و، مګر په پښتو کې به یو شی هم نه و. نو تر یو وخته ما هڅه کوله چې هغه هندي و، فارسي و، انګلیسي شیان راوژباړم پښتو ته د دوبلې په شکل. بیا مشکل دا و چې هغه به د کاپی رایټ مسله وه او تر ډېره حده د دغه شرکتونو سره چې هغه اوریجنل شی به تولیدوي د هغوی سره اړیکې نیول من حیث د یو فرد دا هم ډېر مشکل و. کیدای سي من حیث د یو شرکت یو پروډکشن اداره لکه فرضاً طلوع نیوز یا یک تلویزیون که اړیکې ورسره نیسي نو دوی بیا اړیکې ته لږ تر لږه یو مثبت یا منفي جواب وایي. خو کله چې ما غوندې یو فرد به اړیکه ورسره نیوله دوی به هېڅ لیوالتیا نه ښووله. نو د هغه د لایسنس د اخیستلو دپاره ډېر مشکل و چې زه یو داسې لایسنس د دوی څه واخلم چې دوی ماته د دوبلې اجازه راکړي. بیا مې خپل ځینې ویډیوګانې جوړولې په هماغه وختو کې کوچني کلیپونه و شیان، خو خوند یې نه راکوي. یعنې اوس هم زما په یوټیوب کې انلیسټډ ویډیوګانې داسې پرتې دي چې ما په 2015-14 کلونو کې جوړې کړي دي. یوازې زیل یې داسې هم بل څوک یې نسي لیدلی. نو بیا بالاخره دغه د ژورنالیزم ماستري چې مې هم تر یو حده ورسوله، یو څه په هغه تخنیکي لحاظ و، د څېړنې د میتود و، د ارایې په لحاظ مې ځینې اساسات زده کړه. نو بیا بالاخره مې دا جسارت وکړی چې را میدان ته ځم. بیا هغه میدان خالی دی. نو تر دا مهاله د لیدونکو د کور ودانې تود هرکلی سوی دی او زه ورته یوازې یم که کومې نیمګړتیاوې په دې هیله چې دوی ما وبخښي. بالکل. نو دا چې تاسو هلته دندم لرئ، زده کړه هم کوئ او د امریکا غوندې مثلا ډېر بوخت هېواد کې اوسېږئ چې هلته وخت حتی په ثانیو باندې ویشل کېږي، څومره وخت مو دې ته ټاکلی دی چې یو ویډیو به جوړوئ؟ مثلا په هفته کې، په 2 هفتې کې، په میاشت کې داسې یو ټارګېټ مو ځان لپاره انتخاب کړی دی که هغه زموږ په عامه اصطلاح باندې مهالنۍ ده؟ نه والله داسې دی پاڅون صاحب چې د یوټیوب او د نورو ټولنیزو رسنیو په ټول کې د دوی د لوګاریتم داسې ډیزاین شوی دی چې که څوک په دوامداره ډول مواد نه خپروي او نه جوړوي نو بیا هغه شاته کوي. یعنې بیا که ته
په 2-3 میاشتې کې یو ویډیو جوړه بالکل یوټیوب او فیسبوک او ټیک ټاک او انستګرام دا پلیټفارمونه بیا د ستا ویډیوګانې چاته نه ښیي، خو ته باید دلته واضح او دوامداره شتون ولرې. نو په هغه حساب زما اول سر اراده دا وه چې لږ تر لږه په 2 اونیو کې یوه ویډیو باید جوړه سي. خو دا پلان داسې و چې زه تر دغه پوهنتون تر فراغت وروسته باید دا کار شروع کړم. نو بیا پیښه داسې وه چې دغه لومړی ویډیو چې ما جوړول که څه هم یعنې زما په هغه عمومي ماسټر پلان کې دا 2مه ویډیو وه چې 2مه ویډیو ما پر دې باندې باید کار کړی وی، خو په دا خاطر مې رامخته کړه چې هغه موضوع یو څه د وخت سره تړلې وه او بیا ځړېدله. هغه کومه ویډیو؟ دغه د جولین اسانج دغه د بیان د ازادۍ مسله وه. نو ما ویل چې دغه موضوع زړه نه سي، بیا کیدای سي دا ویډیو یو ډول تر وخت تېره وایسېږي. نو رامخته مې کړه او دا ویډیو مې جوړه کړه. بیا مجبور سوم یو رقم په اصطلاح پساو سوم، مجبور په دې سوم چې باید یو خو توقع زیاته سوه او بل دا ډګر ته را داخل سوم او مجبور سوم چې نورې ویډیوګانې هم جوړې کړم. کنې زما اراده دا وه چې د پوهنتون تر فراغت وروسته دا کار شروع کړم او یو څه وخت ورته ولرم بیا به دا کار کوم. خو هغه داسې نه سوه سره جوړه، یا زما د توقع زما د پلان برخلاف کار وسو. نو اوس ولا رښتیا هم ستونزمن کار دی، دنده او زده کړې او بیا په عین حال کې دغه ویډیوګانې جوړول یو څه هغه د وخت په لحاظ سره لاس یې راتنګ کړی دی. بالکل رښتیا. نو په دغه کار کې دا اوس ماته هم د مطبوعاتو د یو کارمند په توګه باندې معلومیږي چې دغسې ویډیوګانې جوړول نهایت ډېر کار غواړي. یوازې دا ټول کار کوئ که نور همکاران هم لرئ؟ یا مثلا که دا پوښتنه داسې وکړم چې دا خو څو پروفیشنه ته اړتیا سته په دې کې، مثلا د ایډیټ برخه کې ممکن یو څوک وپوهېږي، په څېړنه کې بل څوک وپوهېږي، غږ د بل چا ښیي، مثلا په سوشل میډیا کې هغه خپرول او بیا مثلا هغه تعقیبول، دا ممکن بل څوک په دې کې مهارت ولري. نو دا څنګه بیل بیل کسان دي که ټول یوازې کوي؟ ولا تر اوسه پورې خو ورته یوازې یم پاڅون صاحب، او رښتیا هم لکه تا چې ویل دغه څېړنه کول، ویډیو ایډیټ کول او ګرافیکس جوړول، انیمیشن جوړول، که څه هم دا چې دغه انیمیشن کله کله چې راځي یا دا ګرافیک راځي دا هم ستاسو خپل کوم یو ځای څخه راکاپي کړي یا راخیستي؟ نه دا شان خو یو خو سته نه، او بل بیا په پښتو کې خو بیخي نسته. یعنې انیمیشن چې زه جوړوم خو هلته هغه نوم هم باید پښتو وي، کندهار، هرات. نو اوس دا خو بیخي نه دی جوړ سوی، او بیا دغسې جوړ چې ستا څنګه په کار یې دا خو بیا بیخي په انګلیسي کې هم نه پیدا کېږي. یعنې زه غواړم مثلا چې کیمرا د اسمان سره راسي او پر کابل ودرېږي او بیا د کابل څخه راپورته سي کیمرا بیرته پر کندهار ودرېږي بیا هرات ته ولاړه سي. یعنې دغسې انیمیشنونه خو جوړ بیخي نه پیدا کېږي. ما داسې فکر کوي چې دا ساعتو ساعتو کار پر کوم. هغه خو بیخي ډېر کار دی، هغه بیخي نهایت ډېر کار دی. یعنې زه احساسولی سم چې دا څومره ډېر کار دی. او بله ستونزه دا ده چې یعنې پوهنتون ته تر تګ مخکې په دغه پروګرام کې تر شمولیت مخکې ما دا ګمان کوي چې کیدای سي ډېر شیان زه په پوهنتون کې زده کړم په دغه مورد باندې، خو هغه داسې و چې زه مجبور سوم چې دا ټول شیان په خپله زده کړم. په همدې خاطر دغه زما په ویډیوګانو کې که یو څه تاسې بې ثباتي وینئ، یعنې که هغه د سبک و د سټایل په لحاظ که تر اوسه پورې له هغه د پوخوالي درجې ته نه دي رسېدلي، نو علت یې دا دی چې دغه ټول شیان یعنې تر اوسه پورې زه هغه د زده کړې په پروسه کې یم، خصوصا د ګرافیکس ډیزاین او د انیمیشن په برخه کې او حتی د ویډیو ایډیټینګ په برخه کې. نو دا یعنې زه په دې تمه ژورنالیزم پوهنځي ته ولاړم چې دا شیان کې زده کړم، خو بیا وروسته پوه شوم چې دا شیان تر ډېره بریده اوس د میډیا پروډکشن او د فلم پروډکشن برخې ته انتقال شوی دی. په ژورنالیزم کې مطلق هغه څېړنه او تحقیقي راپور او هغه شیانو ته اوس ډېر تمرکز کېږي. بالکل رښتیا. دغسې یو نو یعنې ویلی سو چې ون مین آرمي ولا و
نو بدبختانه ون نو مین نو آرمي نیت ده لري چې اوسه مل صاحب چې پورې د دې وروسته مثلا که چیرې د ویډیوګانو ته په ډېر ښه شان باندې ورداخلېږي او ادامه پسې ورکوي نو بیا خو به مجبور یې چې نور کسان هم در سره مصروف کړي. ولا داسې دی چې د اوس دپاره خو یعنی که زما پوهنتون نه اوسي زه په 2 هفتې کې یوه ویډیو جوړوای سم خو د پوهنتون سره یو څه مشکل دی. نو پوهنتون هم دغه یو میاشت وخت لا پاته دی مخ پر ختمېدو دی، بیا به ممکن وکولی سم چې په 2 هفتې کې یوه ویډیو جوړه کړم. خو و دا به ډېر ښه وي که زما سره نور ملګري را سره سي، یو ټیم ولرم، نو بیا به زه هم یو څه اوسایم. یعنې اوس خو داسې چې ما ته یو 15 دقیقې وقفه په لاس راسي، په هغه کې هم زه فکر کوم چې هغه پلانکی ویډیو تر کومه ځای رسېدلی ده یا په هغه ویډیو کې کم شی باید څنګه وکارول سي. نو بیا ټلیفون راواخلم یاداشتونه لیکم. نو که چیرې زه یو ټیم ولرم دا کار به ماته ډېر اسانه سي. بالکل او بل مشکل دا دی چې په پښتو کې موږ په پښتو کې نګر سره یعنی داسې موسیقي موږ نه لرو چې په دا بیک ګراوند کې د ځینو ویډیوګانو سره ورسره چې هغه د ساوند چې دی یا غږ د لیدلو تقریبا په یو فلم کې یا په یو ویډیو کې یا په یو راپور کې دا د راپور تقریبا 50% برخه تشکیل کوي. یعنی که هر څونه ښه راپور خو چې غږ یې خراب وي لیدونکی یې ښه په مینه نه اوري، په مینه نه ګر سره کیدای سي چې ونه ګوري. نو په دغه برخه کې موسیقي را پیدا کول او بیا د هرې صحنې سره یو تړلې او رابطه لرونکې موسیقي تړل دا بیخي ډېر کار یې، یعنې کوچني کوچني شیان لیدونکي ته اسانه نه معلومیږي، خو زه بس داسې تقریبا مات کړی یم. لږ تر لږه ماته یو څه رامعلومیږي، ځکه چې په دې برخه کې چې څه نه څه مې کار کړی دی ماته رامعلومیږي چې دا ډېر زیات کار دی. بله پوښتنه دا ده مل صاحب چې مثلا تاسو معلومات وړاندې کوئ بېلابېل سرچینو څخه، څومره د هغه پر کروالي باندې یقیني یاست یا څومره پر دې باندې غور کوئ چې ستاسو معلومات باید کره واوسي، صحیح واوسي یا د صحیح سرچینو څخه واوسي؟ ځکه خلک خو دغه معلومات ښه راغلی وایي تر ډېره پورې. و بالکل دا ډېره مهمه ده. یعنې زما تر ټولو ډېر تمرکز پر دې صحیح دی، هغه ګرافیکس و انیمیشن که هر کم وي هغه که خراب هم سي لیدونکو ته د منلو وړ دی، هغه مهمه برخه نه ده. مهمه برخه هغه مغز هغه متن دی. نو په هغه برخه کې زه ډېر محتاط یم. یعنی یو شی چې ما په پوهنتون کې زده کړی دی هغه دغه برخه ده چې تحقیق څنګه وسي او د یوې سرچینې کرهوالی څنګه معلوم سي. نو زه تر ډېره هڅه کوم چې د یو موضوع په اړه چې معلومات راټولوم نو لومړی هڅه مې دا یې چې زه د علمي ژورنالونو څخه معلومات راټول کړم. نو دا علمي ژورنالونه چې دي دا هغه د دوی په حساب سکالرلي ارټیکلز دي چې هغه په د هغه څانګې د متخصصانو لخوا لیکل سوي او بیا د هره مقاله بیا بیرته د متخصصانو تر نظر وتلې. یعنې په نړۍ کې تر ټولو هغه جدي لیکنې چې هغه دغه علمي ژورنالونو لیکنې دي، تر ټولو هغه قوي لیکنې په علمي لحاظ د دغه ژورنالونو لیکنې. نو د نیکه مرغه زه دلته د خپل پوهنتون د خواڅه د تقریبا خورا ډیرو علمي ژورنالونو ډیټابیس ته لاسرسی لرم. نو کنه په عادي وخت کې یعنی دغه د یو ژورنال یوه لیکنه اخیستل یا هغه ته لاسرسی کول تقریبا $40 مصرف کوي. خو دا چې زه تر اوسه لا د پوهنتون محصل یم دغه شیانو ته لاسرسی لرم. بل د نیکه مرغه دلته کتابتونونه یعنی عامه ولسي کتابتونونه هم ته دغه لاسرسی درکوي چې آنلاین ډیټابیسونو ته هم داخل سي. که په موضوع کې څېړنه کوي او تحقیق کوي نو آنلاین ډیټابیسونه سته. نو یو خو دا برخه ده چې د علمي ژورنالونو څخه زه مواد را اخلم او خصوصا په تخنیکي موضوعاتو کې. او بل که احیانا یو علمي ژورنال موجود نه وي بیا که زه د یو دویمې منبع څخه
معلومات راخم، نو هڅه مې دا چې د یوې باوري سرچینې څخه یا لږ تر لږه د یوې ټولو ته پیژندلې او منلې سرچینې څخه معلومات راواخم. که بیا هغه هم نه په دریم قدم کې بیا که د یو په اصطلاح لږ باور وړ سرچینې څخه معلومات راخم چې په هغه باندې باور یې شکمن یې، نو بیا لږ تر لږه هڅه کوم چې د یوې بلې سرچینې سره هم مقایسه کړم او د یوې پر ځای دوې سرچینې سي. نو هغه سرچینې چې ډېرې د باور وړ نه دي هغه بیا دوې په یوه حساب دي. نو دا شیانو ته زه حساب کوم، خو داسې نسو ویلی چې زما کار به 100% د تېروتنې څخه پاک وي، هغه امکان نه لري، خصوصا په دغه حالت کې چې زه ورته یوازې یم د اوس دپاره. نو که احیانا زما څه چیرې غلطي سوي، زما به د خپلو لیدونکو سره یوازینۍ هیله دا چې دوی نه یوازې زما مواد، د هر چا مواد، د ټولو رسنیو مواد د یوه جدي لوستونکي یا د یوه جدي کتونکي په توګه وګوري او دغه شیانو ته متوجه اوسي. زما ټینګار تل دا چې پر رسنیو شکمن اوسئ. دا خورا ما په ډېرو فیسبوکي پوسټونو کې او په لیکونو کې چې ځینو مجلو ته مې کړي دي، زما ټینګار دا چې پر رسنیو تل شکمن اوسئ، ځکه دغه د رسنیو تیوریانې چې ما لوستې دي، په مطالعه کړې مې دي په تېرو څو کلونو کې، خورا جالبه شانس ده چې رسنۍ څنګه اجنډاوې جوړوي او بیا دغه موضوعات څنګه فریموي، چې څنګه د کومې زاویې څخه دوی ورځي چې د لوستونکو پر ذهن باندې اغیز وکړي او هغو ته هغه فکر ورکړي چې دوی غواړي چې لوستونکي باید دغسې فکر وکړي. نو په دې خاطر لوستونکي باید د دغه شیانو سره محتاط اوسي او زه هم هڅه کوم چې محتاط اوسم. مل صاحب چې د کوم ویډیو کې چې مثلا تاسو کوم ماخذونو څخه استفاده کړې د هغه ماخذونه د ویډیو په وروستیو کې یا په ډسکرپشن کې ورسره ذکر کړئ، دا کار کېدای شي؟ زما په ټولو ویډیوګانو کې، البته په یوټیوب کې چې خپرې سوي، په ډسکرپشن کې ټولې منابع ذکر سوي چې د دې ویډیو کې د کومو منابعو څخه کار اخیستل سوی دی. هغه که په اصطلاح د تحقیق په برخه کې ماخذونه او که ځینې وخت موسیقي چې کومه موسیقي په دې کې کارول سوې ده، دا شان ټول د ویډیو په ډسکرپشن کې په یوټیوب کې شته. او بل خبره دا چې ما په څو ویډیوګانو کې دا یادونه هم کړې ده چې د هرې ویډیو متن زما په ویبپاڼه کې موجود دی او په دغه متن سره بیا لاندې خطلیک هم یې، نو دا ټول شیان هلته موجود یې. خو په ویډیو کې زه په دا خاطر نه ځای پر ځای کوم د ویډیو په پای کې چې د ټولنیزو رسنیو لوګاریتم داسې جوړ دی چې دوی هغه ویډیوګانې ډېر مخته کوي چې هغه تر پایه کتل سوي. نو کله چې ته ماخذونه یږدې د ویډیو په پای کې تقریبا لږ لږ 10 ثانیې یا 1 دقیقه وخت هغه برخه لیدونکي نه ګوري، هغه برخه فقط یو څو جدي لیدونکي به ګوري چې هغه فیصدي ډېره لږ ده. نو د دغه یوې ګټې د لاسته راوړلو لپاره بیا دغه تاوان کیږي چې د ویډیو بیا هغه تر پایه د کتلو کچه او هغه احصایې په حساب راکمیږي او بیا هغه لوګاریتم یې شاته غورځوي. بالکل رښتیا. د خپل کار څخه راضي یاست دا چې اوس مو په یو تصادفي شکل باندې را شروع کړی دی، خوا دی روان دی، خلکو شلغراس ته ویلی دی، خبرګون یا فیډبیک راځي درته، په کوم اند یاست؟ خلک ستاسو څخه دغه غواړي، تر دې ښه در څخه غواړي، څومره هڅولي یاست چې په دې فیلډ کې پاتې شئ؟ ولا د خلکو د مینې ډېر پوروړی یم، یعنې کومه توقع چې زما وه تر هغه تقریبا 100-200 چند ډېر تود هرکلی سوی دی او د خلکو د مینهناک غبرګون سره مخامخ سوی یم. یعنې هره ورځ ماته پیغامونه کېږي او ایمیلونه کېږي او د ویبپاڼې د لارې اړیکه نیول کېږي، د وټساپ د پیغامونو د لارې اړیکه نیول کېږي. یعنې چیرې یو سوشل میډیا کې زه یم د هر ځایه سره اړیکې نیول کېږي او خلک مې کار ستایي او دا هیله راسه کوي چې ادامه ورکړم. نو زما به هم هیله دا چې د دوی دغه هیله ور پر ځای کړم او ادامه ورکړی سم او معیار یو څه رالوړ کړم. یعنې که کومې نیمګړتیاوې هغه نیمګړتیاوې د وخت په تېرېدو له منځه یوسم.
یوه جدي هیله چې زما څخه کېږي یا ډېره کېږي هغه دا یې چې یو څه شمېر ور ډېر کم، یعنې لږ څه لږه په اونۍ کې یوه ویډیو. بالکل خو دا د اوس دپاره ناممکنه ده، یعنې حتی په ډېر نږدې راتلونکي کې هم امکان نه لري چې زه په یوه اونۍ کې یوه ویډیو جوړه کړی سم. د هغه سره بیا یو خطر دا تړلی دی چې بیا نو د معیار تمه باید ونه سي، معیار خدای مه کړه زیانمن کېږي. نو زه معیار هېڅکله نه ورته قرباني کوم، سیدی بودې ځنډېږي یو څه. صحیح، بالکل دا سمه خبره ده، رښتیا هم. او دا خو د کتونکو خبره سوله، بالکل هغوی ستاسو ډېر مینوال دي او ډېر ستاسو ویډیوګانې خوښې کړي دي. نو پلان لري نږدې راتلونکي کې یا مثلا داسې په اوږدو کې په دې کې څه تغیرات راولي، یا د هغه د وخت په حساب خو تاسو یادونه وکړله چې وخت به مثلا هغه 2 اونۍ، خو دا څومره مهمه ده چې مثلا د ویډیو وخت زیات کړي یا مثلا د څېړنې ډول بدل کړي یا په یو بل شکل باندې، یعنې هغه پلان خامخا به تاسو یو ذهني طرحه لرئ چې مخکې زه ځمه زه څه کوم؟ ولا د دغه سټایل و د ډیزاین و د دغه وخت د څومره والي په دې اړه ما تر ډېره پلان طرحه نه ده جوړه کړې. البته د موضوعاتو د انتخاب او د پر کومو موضوعاتو چې زه کار کوم د هغه دپاره له زه یو اوږدمهاله پلان لرم چې تقریبا څو داسې د یو 7 په شاوخوا کې برخې دي چې په هغو کې زه کار کوم. یعنې تر اوسه پورې چې زما کومې ویډیوګانې جوړې سوي دي دا یوازې په یوه برخه کې دي. نو هغه نور سیګمنټونه هم پاته دي چې پر هغه به زه په آینده کې کار کوم. او نور نو د ویډیو د طرز و د وخت د څومره والي دا یو داسې په اصطلاح ډاینامیک شی دی چې تغییر به کوي وخت په وخت. او بله خبره دا ده چې زه تر اوسه پورې لکه ما چې مخکې وویل هغه د زده کړې په پروسه کې یم، یعنې زه اوس زده کوم د خپلو تجربو څخه. نو هغه ځان ته خپل سبک جوړول یا خپل یو سټایل و انداز جوړول دا لا هم د جوړېدو په پروسه کې دی، کار پر روان دی. نو د وخت په تېرېدو به دا په خپله یو مسیر پیدا کړي او په خپله به یو لارې ته برابر شي. صحیح دی. او ستاسو دغه انداز چې تاسو کوم د معلومات وړاندې کوئ دغه لیدونکو ډېر خوښ کړی دی. دا مو خپل طبیعي سټایل دی که مو دا د یوې شیوې په توګه باندې انتخاب کړی؟ مثلا ډېر عادي غږېږي، ډېر ساده غږېږي، په دې کې مثلا په منځ کې یو سوال غوندې یا یو ټوکه غوندې یو شی ورځایول، دا خلکو ډېر خوښ کړی. ولا پاڅون صاحب پر دې باندې ما داسې یعنې جدي فکر مې نه دی ورته کړی چې څنګه به کوم یا کوم کار به څنګه وسي. خو یوازینی شی دا دی کله چې زه د ویډیو متن لیکم یو ټکي ته زه ډېر متوجه یم چې باید په عام فهمه ژبه باندې ولیکل سي، په داسې ژبه یا که هغه موضوع ډېره مغلقه هم یې باید داسې تشریح کړل سي چې د یو عادي کتونکي سر هم په خلاص سي، یعنې بیا پوښتنه پاته نه وي. بل داسې پوښتنې چې هغه زه ګمان کوم چې کېدای سي ځینې لوستونکي یې ولري یا کتونکي یې ولري، نو هغه پوښتنه پر ځای د دې چې دوی ته په داسې ځای په خپله مطرح کوم چې دا شی څنګه دی، بیا مې بیرته جواب ورکړم. نو دغسې یو شی دی، زه دې ته متوجه یم چې باید عام فهمه واوسي او نور نو دغه سټایل بیا په خپله ځینې جوړ سوی دی. نو خدای ښه دی. نو ستاسو سره مرکې مخکې ما ستاسو عکس کې سره ولیکل چې زه د سره مرکه لرم که کوم پوښتنه لرئ، نو ډېرو کسانو خو مینه او سلامونه درته راولېږل او دا پوښتنه دغه نه لرو او سپارښتنې هم په یو کچه باندې رالې، خو ډېرو کسانو چې د دې غوښتنه کوله چې د دې ویډیوګانې زیاتې کړي، شمېر دې ورزیات کړي. نو هغه تاسو وویله په هغه وخت کې هم زه په دې پوهېدم چې دا به یو څه ګرانه وي، یو څه به سخته وي، ځکه شمېر زیاتول داسې ساده خبره نه ده. بل سید المطلب هغه یو پوښتنه کړې وه چې خپل ژوند دپاره د کوم مسلک ټاکلی، ځکه دوی خو نه پوهېدل چې ته په ژورنالیزم کې زده کړې کوې، مثلا یو ورځ په ټکنالوژي کې ویډیو جوړې، بله ورځ مثلا په قانونو کې جوړې، بله ورځ په بله برخه کې. نو ده سره دا پوښتنه وه چې ته غواړې خپل د ژوند مسلک څه شی وټاکې، نو طبیعي خبره د ژورنالیزم که بل شی؟
نه ولا په ژورنالیزم خو داسې دی چې زما د ماشومتوب مینه وه. نو تقریبا په تنکۍ ځوانۍ کې دغسې د 10 کلنۍ و 12 کلنۍ د شپو څخه زما د ژورنالیزم سره مینه وه. غوښتل مې ژورنالیست سم. بیا چې کله زه په افغانستان کې وم هم مې هڅه دا وه چې په یو ډول له ډولونو د یو دولتي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي ته لار پیدا کړم. خو هغه بیا اقتصادي مشکلات داسې وه چې ما باید کار کړی وای او پوهنتونونه داسې وه چې ته باید ډېره جدي حاضري درلودی. نو دا دواړه نه سره کېده. بیا مجبور سوم چې شخصي پوهنتون ته ولاړ سم. په شخصي پوهنتون کې نو په کندهار کې میرویس نیکه پوهنتون و. هلته په هغه وخت کې ژورنالیزم پوهنځی نه و، نه پوهېږم چې اوس به هم یې که به نه. بیا مجبور سوم اقتصاد مې ولوست. اقتصاد مې چې تر یو 2 سمسټره پورې ولوست، هلته ډېر خوند یې رانه کوي. بیا مې په هندوستان کې هماغه اقتصاد مې په هندوستان کې شروع کړی په امټي پوهنتون کې. نو د هغه تر فراغت وروسته بیا خو هغه و چې یعنې هغه پوهنځی مې لا پای ته نه و رسولی چې د امریکا کار سم سو او دلته راغلم. نو ما لیسانس په اقتصاد کې کړی دی او ماسټري دا د په ژورنالیزم کې کیږي یا مخ پر ختمېدو ده او مسلک مې نو بس همدا ژورنالیزم دی. دا چې زما ویډیوګانې مثلا کله په ټکنالوژي کې او کله په قانونو کې کله په یو بل داسې موضوع کې چې دا ټول ډېرې سره لرې دلته زه من حیث د یو ژورنالیست دا موضوعات رااخلم، یعنی من حیث د یو متخصص پر دې موضوعاتو زه نه غږېږم. یعنې که کله هم زه یو موضوع ته بیا داسې ژور ورځم چې هغه د تخصص تر کچې پورې ژورتیا یې، نو په هغه کې بیا زما پلان و اراده دا ده چې بیا زه متخصصان به راغواړم او غږوم به یې به مرکې ورسره کوم یا به لنډ کلیپونه به یې رااخلم. خو دغه ژورنالیزم کې یو شی چې سړی باید په هره موضوع کې د معلومات داسې راواخلي چې لیدونکي ته یې ترجمه کړي. نو لیدونکي ته په هغه ژبه وړاندې کړي چې د لیدونکي سر په خلاص وي. بالکل. او احمد جان شرافت هم یو ستاسو مینوال دی، هغه وایي چې ستاسو د بریا راز په څه کې دی؟ یا لږ ته لږه کې زه دا خبره یو څه تفسیر کړم، دا چې مثلا د دومره زده کړې د زمینه دې ځان ته برابره کړله او بالاخره دې ځان دومره ورسوي چې هغه دی په یوازې ځان باندې د یو لښکر خلکو کارونه کوي. دی وایي چې د دې راز په څه کې دی؟ ولا دا خو نه پوهېږم، دا به داسې ډېر راز به ورته ونه سو ویلی. او بل داسې یو ما ته تر اوسه ځان داسې ښکاري هم نه چې دوی غواړي زده یې کړي، یعنې که دوی غواړي چې داسې یو څوک واوسي لکه تاسو، نو څه باید وکړي؟ کومه لاره تعقیب کړي چې بالاخره کوشش او زیار، یعنی یو شي ته چې مینه ورسره لرې بس په هماغه کې کوشش وکړه او مطالعه وکړه او ماته مه منه او خپل پلان ولره او دغه پلان څخه بیا پر شا کېږه په ډېر څه باندې. نو یعنې کلک هوډ، دغه یو څه دغه دی، نه پوهېږم، و کلک هوډ او یو څه بیا هغه هوډ یو چوکاټ ته ور اچول. کله کله داسې چې موږ د یو شي دپاره هدف ولرو، حالت ته ورسېږم، خو بیا هغه خیال و خوب یو چوکاټ ته نه اچوو. نو چوکاټ یې دا چې منظم پلان ورته جوړ سي، پر برخو وویشل سي چې په اول قدم کې به دغه برخه ترلاسه کوم، په دویم قدم کې دا برخه، او بیا دغسې قدم په قدم سړی مخ ته ځي او بالاخره هغه هدف ته نږدې کېږي او ځان ورسوي. بالکل رښتیا. ډېره مننه. دا پوښتنې ډېرې زیاتې وې، نو ما دغه 2 دانې را انتخاب کړلې، اکثره یې تکراري هم وي او ځینې جواب هم سولېدلې په مرکه په جریان کې. وروستۍ پوښتنه زما دا ده چې تاسو مخکې په دې مرکې په پیل کې دا یادونه وکړله چې مثلا د پښتو ځای په سوشل میډیا کې یا په یوټیوب کې یا مثلا په داسې برخو کې بیخي خالي دی، هلته هېڅوک نشته چې دا کار وکړي یا لږ ته لږه ښه کار وکړي. اوس نو د یو ښه ټیک ټاکر دپاره موږ خو ډېر کسان لرو چې په دې کې بوخت دي، یا د یو ښه یوټیوبر دپاره څه کول پکار دي چې لږ تر لږه داسې یو محتوا رامنځته کړي چې هغه ګټوره هم وي، تلپاتې هم وي، او د ده دپاره هم د شهرت سبب وګرځي او په ځینو مواردو کې کیدای شي دا د عاید سرچینه هم وګرځي؟
ولا کول دا پکار چې پاتون صاحب د هر ټولنیز رسنیو د هر فعال لپاره چې دی په هغه خپله برخه کې وګوري چې نور خلک څه کوي او دی کم داسې څه وړاندې کوای شي چې هغه د نورو څخه متفاوت وي. یعنې که ته ماته یو داسې شی وړاندې کوې چې هغه مخ تر مخه موجود یې او خصوصا که بیا تر تا په ښه بڼه موجود یې نو بیا دا توقع مه کوه چې خلک به هغه مخکې چې موجود دی هغه به نه ګوري ستا ده به ګوري. بالکل. نو ته باید د یو نوي څه سره راسي. یعنې نوښت زما په نظر ډېر مهم دی. نوښت مهم دی او نوښت ډېره خواري غواړي او ډېر فکر غواړي او ډېر هغه په اصطلاح کم شان چې ستا په ویډیو کې راخیستل کېږي د هغو غنا غواړي چې هغه شاته ډېر قوي بیک اپ باید ولري. صحیح دی اوس د هر چا ویډیو به حتمي تحقیقي بڼه ونه لري. فرضاً کېدای شي ځینې تمثیلي پارچې و کامیډي یا لنډ معلوماتي کلیپونه یعنې دا هر څه اوس که تمثیل هم یو څوک کوي باید وګوري چې تر ما مخکې کم ممثلین سته کم کومیډینان سته چې هغه موجود دي او زه کم داسې شی راوړاندې کوم چې هغه دوی نه دی وړاندې کړی یا د دوی څخه متفاوت دی. نو دغه نوښتګري زما په خیال هغه څه دي چې خلک یې هرکلی کوي. صحیح. نو مل صاحب ډېره زیاته مننه. کور مودان ژوندي اوسئ چې وخت مو راکړئ وخت مو د ونیوئ. نو په دې هیله باندې چې هغه څه چې د لیدونکو غوښتنې هغه مو ستاسو څخه پوښتلي وي او دوی راضي واوسي نو ستاسو د بریا په هیله. مننه پاتون صاحب ستاسې هم کور ودان او خوشحاله شوم چې در سره وم. خوشحاله شوم چې در سره وغږېدم. کور مودان. خوشحاله